السلام علیکم ملګرو، خدای جوړ کړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. ملګرو، که چیرې ستاسو په یوټیوب یا په فیسبوک کې ویډیو خوښه شي، نو اوس هغه تاسو غواړئ چې را ډاونلوډ یې کړئ، نو ستاسو سره به خامخا یو ډاونلوډر یو، نو تاسو به هغه ډاونلوډ کولی شئ. بغیر ډاونلوډر خو نه را ډاونلوډ کېږي. خو نن به زه تاسو ته دغه طریقه در وښیم چې تاسو بغیر ډاونلوډره ویډیو خپله ګیلري ته را ډاونلوډ کړئ. دوستانو، که دا هر شي څه وي، یوټیوب دی، ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، هر شي څه چې تاسو وغواړئ ویډیو را ډاونلوډ کولی شئ خپلې ګیلري ته. نو دوستانو، نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو، د هغې لپاره به تاسو راسئ په خپل موبایل کې به کروم براوزر کلاو کړئ. کار یو یې نو اوس ډېره اسانه سمپله طریقه ده. رابسئ په سرچ بار کې به ولیکئ، یعنې په دا سرچ کې به ولیکئ دغه په سکرین چې تاسو ته ښکاري دا وي او ټي، دلته به بیا 5 ولیکئ، 5 یعنې 5. دلته به بیا یس ولیکئ، یس. دا به یو په دا ګو بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به ډاټ کام هم ورته ولیکئ که نه راواخیستو. نو اوس دوستانو انتظار ته کوو، دغه دی ماته دغه صفحه راواړول. اوس په دغه کې موږ څه کوو؟ اوس یوټیوب ته یوه ویډیو راخلو، یوې ویډیو لینک کاپي کوو. ویډیو دا دی، زه اوس بیرته یوټیوب کولاومه. دلته یوه ویډیو لینک راخلو. نو اوس تاسو کتلی شئ دوستانو، زه د اسلامي بیان یو دغه راخلم. دا مولانا صاحب یو بیان زه غواړم چې را ډاونلوډ کړم. رابسئ، سمپل اسانه طریقه ده. په دغه 3 ټکو په دغه ویډیو په کونج کې دا 3 ټکو باندې به کلیک وکړئ. دلته به بیا په شیر باندې کلیک وکړئ. دې څه به لینک کاپي کړئ چې په هره طریقه یې تاسو کاپي کوئ. بیا به راسئ، دغه لینک به په دغه ځای کې پیسټ کړئ. دوستانو، دغه ځای چې موږ پیسټ کړو لینک اوس پیسټ شو، په دې په سټارټ باندې به کلیک کړئ. ښه، په دې مو کلیک کړئ، داسې صفحه به تاسو ته خلاصي. نو اوس موږ ته هغه بیان دا دې راواخیسته. تاسو کتلی شئ په دې اپشن کې بیا تاسو ته وایي چې په کومو امبیانو، یعنې په تاسو په څونه امبیانو کې ډاونلوډ کوئ. نو بیا په دا ګوډ لینک باندې په دې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دغه صفحه راوړي. اوس دوستانو انتظار ورته کوو چې دا ډاونلوډینګ موږ سره سټارټ شي. ښه، اوس دلته ډاونلوډ باندې به کلیک وکړو، یعنې په دغه شنه لاین چې کله کلیک وکړم دوستانو ما ته څه برمیجن راکړه، نو دلته به تاسو په دغه کلیک وکړو. اوس بس ویډیو ډاونلوډینګ شروع شي، یعنې هغه د ولاړه ډاونلوډ شوه ګیلري ته، نوره هېڅ خبره هم نشته پکښې. دا ولاړه ډاونلوډ شوله زموږ ګیلري ته. زه راځم په ګارنټي سره تا ته وایم، تاسو ته درښیم چې اوس زما په ګیلري کې دا شته که نشته. ډېره اسانه سمپله طریقه ده. نو که تاسو دغه طریقه یو ځل په خپل موبایل کې وکړئ نو انشاءالله تاسو به ډېر زیات خوند درکړئ. اوس دغه بیان دی، تاسو کتلی شئ دوستانو چې دغه دی زما ګیلري ته راغلی دی. دا اوس ما را ډاونلوډ کړو، بل ځای نه دی ډاونلوډ شوی. ورته وګوره زما خو ګیلري کې د مخکې څه نه وو، اوس دستي دغه دی ورته راغلی دی. ګورو چې هم تر مخه دی. نو ډېره اسانه طریقه ده. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي، نو ویډیو د ملګرو سره خامخا شریکه کړئ. او که چیرې زموږ په چینل کې تر اوسه پورې نوي یاست نو خامخا درسره سبسکرایب کړئ. تاسو سمپله به دا سبسکرایب کلیک کړئ، بیا به دا ګنټي نښان کلیک وکړئ، بیا به آل باندې کلیک وکړئ. نو نور وخت مو نه اخلم. وسلام، د الله په امان.